دفاع وزارت وايي تاجکستان او ازبکستان د افغانستان چورلکې بیرته راوسپاري. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو تازه پر وخت خبرونو مطالبې لپاره در سره سبسکرایب کړئ. تازه دفاع وزارت یو ځل بیا له تاجکستان او ازبکستان غوښتنه کوي چې دغه هیوادونو ته د افغانستان لیږدول شوي چورلکې دې بیرته کابل ته وسپاري. د دې وزارت ویان دغه الوتکې د افغان حکومت او خلکو مال بولي او ټینګار کوي چې دغه الوتکې به له تاجکستان او ازبکستان بیرته واخلي. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي وایي ازبکستان او تاجکستان زموږ ګاونډي هیوادونه دي. موږ له هغوی سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو او له هغوی زموږ دا غوښتنه ده چې د ګاونډیتوب او ډیپلوماټیکو اصولو له مخې دغه الوتکې افغانانو ته ورکړي او هر وخت چې وي بیرته به ترې واخیستل شي. تر دې مخکې امریکا اعلان کړی و چې د جمهوریت د وخت چورلکې او الوتکې به اسلامي امارات ته ورنه کړي، خو د نظامي چارو شنونکي د دغو چورلکو د بیرته لاسته راوړلو یوازینۍ لاره د سرپرست حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې ګڼي. د نظامي چارو شنونکي اسدالله ندیم وایي کو طالبان غواړي دغه هلیکوپټر او نور پوځي تجهیزات ترلاسه کړي، غوره ده چې له امریکا سره خبرو ته کینی. په دې مساله کې له امریکا پرته بل غوراوی نشته. د سیاسي چارو شنونکي زلمی افغان یار زیاتوي د افغانستان سپکې او درنې وسلې او چورلکې چې ازبکستان او تاجکستان ته وړل شوي د افغانستان د ملي اردو بیت المال دي او باید بیرته راستنې شي، خو دغه هیوادونه له امریکا سره په همغږۍ دغه کار نه کوي. تاجکستان او ازبکستان ته لیږدول شوي چورلکې د امریکا له لوري پیرل شوي او افغان پوځ ته سپارل شوي وي، خو د 2020 کال اګست کې د جمهوري نظام له پرځېدو سره سم د ځینو راپورونو پر بنسټ کابو شپېته چورلکې تاجکستان او ازبکستان ته ولیږدول شوې.